دا ځوانان راغلي ګوره هوتک صاحب دی اقبال خان دی دا کابل ښار دی میدان هوایي سړک دی افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان اول خو سلام دلته ټول ملګرو ته چې موږ ویني اوس موږ یې د غونډې ته ورسېدو تنم واخلي د زړه سارا چې کله دې هم څوک را موبایل دې راکړو موبایل دې راکړو دومره خوږه بې ادبي واوه دا وینې د ملګري معاون صاحب دی هوتک صاحب دی هګۍ جنګوي راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې هذا صاحب سړی مشه څه خبرې دي کوم ځای نه راغلې سره بوتارو تورې ته هغه ترګړ دې ته حواله کې هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا پروان ولایت مرکز ګلغونډۍ ځپاله ګلبهار پر ولسوالي ده په درې ولایتونو پورې مربوط ده سیم چې د کاپیسا او پروان ترمنځ ویسته وای خراب پورې دمه اگر کې ریګ د خلک خيږي پکې کاپیسا ولایت سیاد ولسوالۍ کې ډېر ښایسته معنی پکړي دا یم راسته لګېدلی یم زخمي یم په ګلغونډۍ هوې په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې ملې دي سلامونه دوستانو جوړ بخیر دا ځوانان راغلي ګوره هوتک صاحب دی اقبال خان دی دا ځل له خیره ځو پروان ته ځو د ګلغونډۍ منظره کوو نو موږ سره پاتې شئ معاون صاحب هم راغلو له خیره مننه دا دوستانو وینئ چې روان یې کابل ښار دی میدان هوایي سړک دی نو ځو د خیره سهار وختي دی ګڼه ګوڼه هم ډېره نشته ځو پروان ته ګلغونډۍ ته ځو سم پسرلي علامات ښکاره شوي دي وبه ګورو چې ګلغونډۍ څومره شنه شوې ده ګلان څومره غوړېدلي دي افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان چې کله دې هم څوک را تنم واخلي د زړه سارا چې کله دې هم څوک را تنم واخلي د زړه سارا زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ افغانستان هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا پتړمو لمنځم ګران افغانستان پتړمو لمنځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان
افغانستان افغانستان بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ او ځای وي بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ او ځای وي پټولو کې سرل وړای ویروان افغانستان پټولو کې سرل وړای ویروان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پسړو کې می کړه لګي جانان افغانستان 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 کغواړ چې د خپل وطن له بد حاله خبر شي کغواړ چې د خپل وطن له پروان ولایت بګرام ولسوالۍ ته راغلي وو بس دلته د وینې د څو پټې څنګ ته ناست دي سهار ناشته کوو چې بیا ځو له خیره ګلغونډۍ موږ سره اوسئ انشاءالله وطن افغانستان پسړو کې می کړه لګي جانان افغانستان پسړو کې می کړه لګي افغانستان پسړو کې می کړه لګي افغانستان پروي د اولیاء شهیدانو یتیمانو پروي د اولیاء شهیدانو یتیمانو سختنا له جګړو کا پامان افغانستان سختنا له جګړو کا پامان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پسړو کې می کړه لګي جانان افغانستان پسړو کې می کړه لګي افغانستان پسړو کې می کړه لګي افغانستان که خدای کول زخمونه د وجود به ټکور شي که خدای کول زخمونه د وجود به ټکور شي سمسور بشي آباد بشي دوران افغانستان سمسور بشي آباد بشي دوران افغانستان هوتک صاحب کوم ځای ته راغلی اول خو سلام عادل صاحب ټولو ملګرو ته چې موږ ویني بیا راغلي یو په خیر د ارغوان میلې ته که نه ګلغونډۍ ته راغلي یو ښه ښه څنګه منطقه شنه ده لکه چې ډېره ښایسته ډېره طبیعي او ډېره جالبه نه چا د ونې کېنولي نه بل څه خپله راشنه شوي دي ښه طبیعت نندارې دي نه څه ورته اوبه ورکوي بس خپله راشنه شوي دي ډېر ښایسته ځای جوړ کړی ها دوستانو دا د ګلغونډۍ ته راورسېدو البته اوس مې ویل چې د غونډۍ ته راورسېدو ګلغونډۍ ته راورسېدلو بس ملګري راسره دي معاون صاحب راسره دی هوتک صاحب دی اقبال خان دی نو ګلان ډېر ښه غوړېدلي دي او ډېر خلک هم راغلي تفریح ته سیل ته نو دلته به ګرځو راګرځو د خیله ورځ به تېروو او تاسو ته به د ګلغونډۍ بېلابېل منظرې درښایو ملګرو سره به خبرې کوو او ترڅنګ به شعر و شاعري هم کوو موږ سره اوسئ پسرلی شوی دی میږیانو خپل هڅې شروع کړي دي چې آمادګي ونیسي نوي کال دوستانو دا تاسو وینئ ګلغونډۍ ده د ارغوان ګلونه غوړېدلي دي که څه هم ګلونه تازه غوړېدلي دي ډېر لاس پرل شوي نه دي خو تقریبا د حمل لسو کې دا لا غوړېږي چې اوس د جدي میاشتې
شپږ ویشتمه نیټه ده نو هم لسو ته یعنې تقریبا یو 2 هفتې وروسته دا ګلان ښه غوړېږي. اوس هم دلته ګڼ شمېر خلک راغلي د تفریح دپاره میلې دپاره او خپله تفریح کوي. د بابرزي او څار یو شعر دی یو ښه غزل دی خوښ مې شه وایي توره جوړه دنګه ځواني واوه هوتک صاحب توره جوړه دنګه ځواني واوه تا ته لوګی شه سپیلني واوه او جوړ له ګبینو اننګي واوه خو تورې سترګې دي بیخي واوه چې خپل لالی غېږه کې کلک ونیسي دومره خوږه بې ادبي واوه او مخ ته لاسونه یوسي پټ وخاندي دا یو عادت مې د لالي واوه او څاره صبر چې کیسه څه ده دا څه کیسه ده شاته نارې وهي صوفي واوه. دا وینې دو ملګري ماوین صاحب دی هوتک صاحب دی اګۍ جنګي ماته شوه ماون صاحب تقریبا بس ماون صاحب قهرمان څوک شو ته شو کنه دا وطندار بار زه منه تاسو راځئ هذا صاحب ستړی مې شي څنګه یې ماوي صاحب څه خبرې دي کوم ځای نه راغلې ولا دا ګلغونډۍ ته راغلي ښه او یو تقریبا راایستل له خیره دا شیان ویني چې اوس یې واره وو لکه وو نو ملګري دي دوستان دي ماشاءالله ښه ځای هم ګیر کړی دی مهرباني کښېنې بس دغه ځای ښه دی سره بوټانو تورې ته هغې ورته رنګ نه بېرته همالته کېښودل که او دی چې راووته چې دا بوټانو خپل نه پېژني غلط شوی و نه که نه ویلي وو تغییر رنګ که سخت افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان وزرو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزرو کې مې کرا څنګه چې تاسو یې دا د پروان ولایت مرکز د ګلغونډۍ تپه ده چې دا یو ملي پارک ده نو دلته خصوصا پسرلي موسم کې حمل هوت او د ثور میاشت کې خلک ډېر راځي دغه د ارغوان ګلونه دي او ډېر خورا ښایسته رنګ لري اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دې محیط نه خوند اخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خلک به راتلل بیروبار به ځکه ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده که چېرته دغسې ملي ځایونو ته پاملرنه وشي توجه وشي حکومت توجه وکړي نو دلته به دغه تګ راتګ ډېر شي د نورو ولایاتو نه به دلته خلک راشي او د ځای نه به لیدنه وکړي واقعا چې د لیدنې ځای ده او ډېره ښه ښایسته هوا یخه هوا لري نو د خصوصا دغه د حمل ثور میاشتې نو ټول د افغانستان اکثره ځایونه دلته خلک راتله چې اوس هم دغه زمینه ورته مساعده شي راشي او د دې ښکلي طبیعت نه چې دلته تاسو مخامخ وینئ دا د شمالي ډنډ ده چې دوه ښایسته ولایات د پروان او نورستان دي چې د ځای نه ښکاري په دغه منطقه نه
نو دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره او ټول لپاره به ډېر ښه نړۍ یو ځای وي بېګا مې خوب لیدا چې اسلامي نړۍ یو ځای وي په ټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان په ټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان په زړو کې مې کړه لږ جانان افغانستان په زړو کې مې کړه اوس موږ دلته په یو داسې سیمه کې ولاړ یو چې ګلبهار په نوم ولسوالي ده په درې ولایتونو پورې مربوط ده په کاپیسا پورې پنجشیر پورې او پروان پورې دغه سیند چې ونې دغه سیند د پنجشیر ولایت ده شوتل ولسوالۍ دی او هغه سیند چې دی بیا هغه کاپیسا پورې مربوط دی نو دا داسې یو نقطه ده چې درې ولایتونو پورې مربوط ده او دغه ګلبهار سیمه چې ده نیمه په کاپیسا کې ده او نیمه پروان کې ده پروي د اولیاءو شهیدانو یتیمانو پروي د اولیاءو شهیدانو یتیمانو سختنا له جګړو کا پامان افغانستان سختنا له جګړو کا پامان افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان پسړو کې مې کړه لږ جانان افغانستان پسړو کې مې کړه لږ جانان چیرې روانه سیمه اوس راورسېدې دا اوس خو کاپیسا کې اسو ګلبهار سیمه کې ښه نو داسې روانه شو دا د داود خان یو خوب دی بند دی چې چارکار دی یو پروژه جوړه کړې ده چارکار ته وبوځي هغې نه لیدنه کوو چې زه کوهستان ته دی روان ښه هغه ځوان څوک دی هغه ځوان سټایلیش ځوان ښه ډېره مننه ډېره درلم آباد بشي دوران افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان پسړو کې مې کړه لږ جانان افغانستان پسړو کې مې کړه لږ افغانستان پسړو کې مې کړه لږ افغانستان لږ جانان افغانستان لږ جانان افغانستان دوستانو تاسې وینئ دا سیند چې دی د کاپیسا او پروان ترمنځ ویش دی دې پله باندې اوس موږ پورې وځو خیر اخوا کاپیسا ده او دغه پوزه دره د پنجشیر ده که نه پنجشیر ده نو بس ښایسته سیمې دي ګل وطن ډېره خیر ځو به ګرځو به او خوند به ترې خورو هوا هم ډېره ښایسته هوا ده لکه وریځ هم ده پسرلی شو که نه نو جانانه پسرلی دی خپل وطن ته راشه هر ګل چې ګلالی دی خپل وطن ته راشه پخوانی غزل یو بیا ته پخواني غزل مننه ویډیو ها ته وګورئ اقباله دا څه واخله سلام عادت جوړ بغیر ریګ روان دی ریګش روان یار نه کېږي اخره پورې نه کېږي نه زه خو ځم د سره زه وای اخره پورې زه مشکل نه لرم سلام وتک صاحب سلام ماشاءالله
اوه لیلا مګي کال دې خرابې درته پکې خغره دي ډیر دی والا عجیب خوان کوي دا په ملي په خو ډبل کایس لري سمله لوړ خو نه یو دوستانو دا تاسو وینئ طریق روان وای دا غره کې ریګ د خلک خېږي پکې پیدا موږ هم تر وزیر راوختلو ډېر لوړ دی ستړي شولو دا وینئ چې خلک دې خېږي کرا 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 بریک دې بریک دې بریک کار نه کوي او بریک کار نه کوي افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان دا د مولوي صاحب سیادو بیان دي ښه بله 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 اوس د کاپیسا ولایت سیادو ولسوالۍ کې ډېر ښایسته معنی پخ کړي ډېر ښه پخ کړي وریځ معنی ډېر مشهور دي نه ته کارا کنی ډېر لا ډېر افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ افغانستان هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا پتړ مو لمنځم ګران افغانستان پتړ مو لمنځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزړو کې مې کرا لګ جانان افغانستان وزړو کې مې کرا لګ افغانستان وزړو کې مې کرا لګ افغانستان بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ یو ځای وي بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ یو ځای وي پټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان پټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان وایي اله دا څوک ده داسې درز چې د چمبي وباسي جنې لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي ماته راماته شي په ځان کې موسیقي شړنګوي مولوي صاحب ماته راماته شي په ځان کې موسیقي شړنګوي داسې انداز چې په خدای زړونه د سینې وباسي او نورې چکچکې وهي دا ورته په منځ کې ناسته نورې چکچکې وهي دا ورته په منځ کې ناسته د یا قربان سره ګردونه د کوټې وباسي د حیران صاحب شعرو درانو دوستانو موږ د پروان ولایت د ګلغونډۍ سیمې ته راغلي یو تاسې وینئ چې ډېر ښکلی طبیعت دی ارغوان ګلان غوړېدلي دي اقبال خان اسرا راغلی دی چې زموږ کیمرمیني کوي معاون صاحب راغلی دی فضلي صاحب هوتک صاحب دی نو ما خو د یو بل شاعر شعر ووایو او موږ شاعران خلک ډېر شعرونه به نه وایو معاون صاحب به واورو چې معاون صاحب راته ډېر ښه شعر لري بیا به هوتک صاحب ډېر ښایسته ښکلی غږ ته ورکړی دی زمزمه به راته وکړي تاسې دا ښکلی کوچنی خوږ بنډار سره واورئ معاون صاحب سره دا مالټې به مو ته خورو معاون صاحب بنډار به کوو داسې لږ آزاد دغه به وکړو صحیح ده مهرباني دا شعر د بسمل صاحب ده
له نظره دې لوېدلی یم زخمي یم ستا د خال پر ماین ختلی یم زخمي یم واه 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 څه جالبه له تشریح خپل ځان سره مې جنګ دی له مودو نه خدایه مرسته لګېدلی یم زخمي یم او ستا له تورو سترګو ډزې کېږي ستا له تورو سترګو ډزې کېږي د سینې مورچل کې غلی یم زخمي یم واه 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 او ګرانه راشه چې په غېږه کې دې مړ شم ګرانه راشه چې په غېږه کې دې مړ شم له جګړې څخه راغلی یم زخمي یم او یم بېهوشه خو په ځان دومره پوهېږم یم بېهوشه خو په ځان دومره پوهېږم چې بسمل یو چا ویشتلی یم زخمي یم ډېر ښه مولوي صاحب ډېر ښکلی بسمل صاحب شعرونه دي ویل وایي زموږ کوڅې ته دې کاته روان وي او زما صابره ما لیدې مازدیګر نو صابر صاحب بیت و هوتک صاحب تاسو څنګه زمزمه کوئ راته نه ټپه راته ویوي شعر راته ویوي هر څه کې تاسو راحت یاستئ ډېر لنډ موږ خو راغلي یو د ارغوان میلې ته هغه یو د ارغوان سندره ده څنګه چې مغه یو زمزمه بالکل دا ګلزمان استاد چې ویل ګلزمان استاد خدای دې کې چې دا مالټې د ماغه کې نه کېنه بس طبيعي غږ ډېر خوږی کنه دا اصلي غږ شي صحیح ده په ګل غونډې هوې په ګل غونډې د ارغوان جوړې ملې دي لاس راکاوه ځان جوړاوه ګلې ورځو چې نن وې دي په ګل غونډې هوې په ګل غونډې د ارغوان جوړې ملې دي ځان جوړاوه لاس راکاوه ګلې ورځو چې نن درې دي لاس راکاوه ګلې ورځو چې نن درې دي پیغلی زلمی کوي سیلونه آها ها ها جوړ دي د مینې بازارونه لا 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 په ارخوا دې پسرلي خوري وږمې دي ځان جوړوه لاس راکاوه ګلې ورځو چې نن درې دي لاس راکاوه ګلې ورځو چې نن درې دي په ګل غونډې دلته یو بل شعر ها مهرباني وای تا بد مینې په دام څنګه بندوما تا بد مینې په دام څنګه بندوما بشک چې دا غرور د شمار د پیغلتوب او دا دستور د شمار د پیغلتوب چې دا غرور د شمار د پیغلتوب او دا دستور د شمار د پیغلتوب ډېر سي یاغي موسم دی د شمس القمر اندیش صاحب یو شعر دی غزل دی وایي سترګو ته یاره راته هر وخت ستا کاته ولاړ او عذاب د خپلې خاموشۍ زما په زړه ولاړ هلته په ټي وي کې واده دی خو ناخوښ واده هوتک صاحب ماشاءالله هلته په ټي وي کې واده دی خو ناخوښ واده زما له درده په وجود باندې ویښته ولاړ او د بدې ورځې په بلای زه ور خرڅ کړم د بدې ورځې په بلای زه ور خرڅ کړم او تماشې ته مې همدغه یاران وو ولاړ په سپینه غاړه کې د بنګ دی کونبر راشنه او ستا اننګیو کې د څه رقم خواږه ولاړ قمره ما به ورته ټوله شپه ور وژړل قمره ما به ورته ټوله شپه ور وژړل قمره ستا غونډ تصویرونه وو ړانده ولاړ ډېر زبردست ښه ماوي صاحب نور څه راته لرئ که څنګه کوئ
بس ما څه نشته نو ها ډیره مننه بس دوستانو چې موږ سره مو هغه لړ نه د بي بنډار وګته نو تاسو ته خو وخت چاري افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرو کے میں کرا لے جانان افغانستان بزرو کے میں کرا لے جانان افغانستان